حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چا چې زما اطاعت وکړو هغه د الله اطاعت وکړو او چا چې زما نه فرمانی وکړه هغه د الله نه فرمانی وکړه او چا چې د امیر اطاعت وکړو د مشر د خپل مشر هغه زما اطاعت وکړو او چا چې د امیر نه فرمانی وکړه هغه زما نه فرمانی وکړه. د دې حدیث روایت بخاری شریف کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، دې حدیث ته دا خبره موږ تاسو زده کړه چې د خپل مشر امیر بادشاه چې هغه مسلمان بادشاه وي د قرآن او حدیث پر رڼا کې تا باندې مشري او بادشاهي کوي، د هغې اطاعت په مسلمانانو باندې واجب دی. ځکه قرآن پاک له هم همدغه معلومیږي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. هغه خلکو چې ایمان یې راوړی د الله اطاعت وکړي، د رسول الله د الله اطاعت وکړي او د خپل امیرینو اطاعت وکړي. دلته مفسرین لیکي چې دلته د امیر څخه مراد د مسلمانانو امیر دی، د مسلمانانو مشر دی، او یا هم هغه خلک دي چې د هغه لخوا د خلکو د کارونو لپاره مقرر شوي وي. نو په مسلمانانو باندې په ټولو شرعي امورو کې د مسلمان امیر اطاعت واجب دی. لہذا محترم مسلمانانو ورونو، چې په کوم ملک مثلا افغانستان کې داسې بادشاه مقرر دی، داسې امیر مقرر دی، داسې مشران مقرر دي چې علما دي، شیوخ دي او د قرآن او د حدیث په رڼا کې په مسلمانانو بادشاهي کوي، نو افغانستان په مسلمانانو باندې د دغه مشرانو د دغه امیر اطاعت واجب دی، فرض دی، لازم دی. تر هغه وخته پورې په لازم دی څو پورې چې صراحتاً د قرآن او حدیث نه مخالفت نه وي کړی. لہذا په ټولو مسلمانانو باندې د افغانستان او دارنګه چې په هر ملک کې اوسېږي او هغه بادشاه مسلمان وي او د قرآن او حدیث موافق پتا باندې بادشاهي کوي، د پته باندې اطاعت واجب او لازم دی. لہذا مسلمانانو ورونو، د خپل مشرانو کلک اطاعت وکړئ، مشرانو پسې خبرې مه کوئ، بد رد پسې مه وایاستئ، او خپل مشر داسې مشر چې هغه مسلمان وي، قرآن او حدیث باندې پوهیږي او پتا باندې مشري د قرآن او حدیث پر رڼا کې کوي، د هغې اطاعت پتا واجب دی، د هغه نافرماني کول پتا باندې حرام دي. د دې وجې نه ډېر احتیاط وکړئ، خصوصا فیسبوکیان او ټویټر والا چې په خپل مشرانو پسې بد رد مه لیکئ، بې اطاعتي مه کوئ. دا خبرې بد رد ویل دا د قرآن او حدیث نه مخالفت دی، په دې به الله جل شانو تاسو بې رانیسي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.